اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر رانا کٹ کا اے ظالمہ پتندی باندھ میں دا ولی کا سر رانا کٹ کا اے ظالمہ پتندی باندھ میں دا ولی کا چھ سر میں تر کٹ کرلو پدا چھ سر یہ نٹی ٹھو زو ہمازی قوم تا او دلر در نارو بلی پشتو نتا سالون کاو شکریا پدان شاده کاولائی چه دق ده عرب تا ندی رو بلی دا ده عرب موجود ندایش دا ده دق ده سوچ فکر نظریا چه دیگی وطن ده خبل خور ده خوری اجبان کاو آغا تا رو بلی دی دیر سپین جیری نوستی مشروع نوستی زوانون نوستی زه خبره ورداونه تفصیلات نور کاوه ځکه چې په غونډې کې څه بوندې توس په یغستای زه نه یایا د دغې ملک کرنل امان ویلي دي چې دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی د دغې فوج جرنل حمید ګل ویلي دي چې دغه دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی د دغې جرنل مشرف ویلي دي چې چیف آرمي سټاف ته چې دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی او د دغې ملک وزیر اعظم عمران خان په امریکا کښې وویل چې د میز فوج او خفیه ادارې دغې دهشتګرد ته ټریننګ ورکړی دی د تو څه شک پوته دی په دا کیسې کښې پزوٹا ہوئی ایسا کا شک دہشتگرد دیگی فوج و دیگی ادارے جوڑ دی ایک آنا دا بند دا خلق واضح تائی و دہشتگرد دخت یایی چه دور پلاوی خلق ویردی دیگ دا خلق ورکایوی بیا دخ فوج دغ ادارے دا پخپلا دہشتگردی و دغ ادارے بکڑی دا پشتونا پر دور و پر زور بندلون دکاول گوڑی میز بخپلا خورا بنده دهشتگردی یو شکل ها نغوڑی میز پر امن خالکی دهشتگردی دولتا آغا خالق گوڑی چی دهشتگردی پسار یک کاروبار دائی فاراباوی ڈالر پہ گاٹی دا دی میز دوس مارکینا چی میز یایی چی میز پہ کمات امری جی دا نہیں پہ کماتا دغ کمات پہ ڈالر ایک شدائی پری پکش ندائی دا خورک شننا که امن و دمیر دیکاندور دمیش ملو دمیش تبلیغی دمیش یستوز دمیش افسار دمیش آموان ریڑه ہونا دا غوند محفوظ وی که امن نوو پدکش یونشی محفوظ کدلائی زاد اونا آمازی کم تا زون یشمیره زون پا دغ چشمیره دا کسا رتا چه دولتا خود امیر ملگری چه یو اختجاج کاوی ها پا بخشن اصلا گلا مرفا کسته میرا ویڈیو وینی چه دن خلقی وکو چه دا خو انتشار دی دست یایی میرو دا بند او آیا مڑائی کا ولی انتشار دائی کا ندائی دائی کا ندائی مڑائی کا ولی دہشتگردی دو کا ندو خدای ما کھا سابو کا دا میر دا لسنا دلتا یو روڈ باند سو بیا خوبو میش پس ویڈیو کیلی خدا انتشار پلاول بیدا نور یہ چھ پلاوی دام سرنگ رستر کے نوو باتا کامو کامزور ہے دیتا شمیره دا خال کامزور ہے شمیره دا قرآنی کامزور ہے شمیره اولو دیر شدر تشکاری شد نزور پا بنیاد نشری بازی پیسا بی ماں کستا ہے شبا دانا دا چه چا سر زور دائی خدای نزور آوار نشتا دا کشتا دائی که پا خدایم یقین وی او دا خدای پا قانونم یقین وی پا قرآنم یقین وی بیا دا در سره نوٹ کستای چې په دایسي ګونده د یو سیکنډ ژوند زیاتېږي نه خدای چې کوم درته لیکلی دی اوس دی هغه دی او په غیرت د یو سیکنډ عمر کامېږي نه خدای چې درته لیکلی دی هغه دی میر همازي کوم ته یې چې ته جرګه وکړه ځکه چې زه چې اوس ضرورته دغه خلک سابو خدای ما که چاته لوسه چوي بیا ورته یې چې انتشار جوړېږي بس دا مړی په نه خاموشي میشتو ته در پرېږده ته بس کیسه وکړه ته فیصله وکړه جرګه وکړه میش ته یوه کیسه وکړه چې په دې خورا باندې کیم قسم ژوند ته ځون ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند ته دا مختلف د ټیپکې والخلق ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند دی میر د عوام ته خوښ کړی دی دا واضح ښکار ته په ایمان سره دا ته واضح ښه خالي چې دوست ته به مرګ خوښ کړو زون ته مې بانګلې خوښه کړی دی دغ
ټیپک ځان ته به بدماشي خوښه کړه زموږ پاریس نه باید تونستی ګیله نه کړي دغه خلک نشي د خالي کیسه واضحه دا ستوګه نه تو کیسه د خالي واضحه شي چې زه دلته څرنګه ژوند یو ریټ دی میډیا مانی میرو دغه مشون ته کیسه نه کړی چې ये चावल में पड़का ब्याह में मड़का पढ़ूं देखो किसा एमीर द जात न दो आरिफ नक्शा पठाई न उड़ाई ने जने उड़ाई शो न द आरिफ तुक मिसिंग पर्सन भी नेवर जुड़ावाई शो न आरिफ त कुछ पोस्ट चाप फ्लोवर चिगावाई शो خود د قوم وطن خلق ته د کیسه ورکړه پښتون ته ورکړه زلش په لهجه کې یایو به کاکړه چې ته په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي اچکزي دي شیرانی دي مندوخیل دي لونی دي نور ملازي دي مختلف کاسیون دي په جنوبي پښتونخوا کې پندېږي نور ډېر دي نامینه وي فایوري بخښو ده نه وړو دا سدولت سلیمان خیل پندېږي امازای وزیر پندېږي مسجد پندېږي د چکیز لوشه ګنډاپور نور کومیلا دي میانی دي دا پندېږي په نارت وزیرستان شهید منځای پندېږي ورسره داوار پندېږي نون ته بني سای پندېږي مروات پندېږي خټاک پندېږي داستر سواد پر یوسفزي پندېږي سلارزي پندېږي اورکزي پندېږي په کور مې د سیکشن توري پندېږي ورسره د نور چې څومره کومیلا دي پندېږي په مومند پندېږي خلیل پندېږي زه دا قومونه ته وایم چې کچېره دا تاسو ثابته کړله چې دا خلک د دغې خاورې د امن نه د بل څه دپاره لګیا دي راشئ سزا تاسو راکئ خو که دا نه وي ستا د خور مور په کنځل یې ننګ کړی وي غیرت یې کړی وي بیا په هر ځای شه جرګه شه جرګه وکړه دغو خلکو ته خبره وکړه موږ ته له دا د پښتنو قبیلې جرګې وکړي راکښېدلي په موږ د یوه کیسه ثابته کړي او موږ غلط یو که دوی دا ثابته کړه چې دا خلک غلط دی دا خلک لږ شه ورته زه ورسره یم بیا به خو که چېرې دا خلک په حقه وي دا خلک ټیک وي دغه خلکې کیسې او خبرې هر شی ټیک وي نو بیا دا د بېغیرتوب ژوند مه کوئ دا د پښتنو سره کوم څه کوم خوند نه کړي نور به د هر چا سره وکړي یا بیا ځان ته پښتانه مه وایئ ځکه چې دا کام داسې خلک بیا په خپل منځ کې چې وي دا کام بیا بد لیده شي بدرنګ پې لیده شي بله خبره د پي ټي ایم دی دا قاتل پیژندي د عارف وزیر فیار لکه څرنګه په ډي خان شه چې جلوس وشي جلسه وشي په ټانګ شي دغه د پېښولي کې چې منظور پښتین کې ایما پر ہوا ہے ایف آئی آر کو مکٹ شي دا سعودي ایف آئی آر په باج وخت کټ کېږي دا ایف آئی آر په باج وخت کټ کېږي ځکه چې دولت ته څه کړي دي هو څه کړي هو دا د دغه په ایما باندې په دا کړي چې زه یو جلوس نشه کړلی زه یو جلوس نشه کړلی او دا یې دولت ته د ټیپکې سره خال ګرځېدي دغه هغه کوي ملګري توجه دلې کېستی او بله دولت ته چې کوم خلک مستی رژا هدو ګرمي هدو کیسه نه ورته وایي موږ په کیسو غونډ پوه شوي هویستی او پښتونه قوم ته دا اپیل دی چې نن 3 تاریخ دی سابو 4 بله رسپانج دریم اووي په 5 تاریخ باندې که پریشان آباد وي که ګایس ټیمې په مناسب وخت په ټوله دنیا کښې د کورونا لحاظ وشته هغې لږ په سپیس لږ په فاصله کښې غونډ په مینه راووځي د عارف وزیر د وینې سره د وفادارۍ عهد وکړستی وعده وکړستی دا وعده همدو دا ځینې خلکو بشپړه نه کړه وعده وکړستی چې عارف وزیر د وینې سره ډېر وفادار یي هېڅکله غداري او خیانت نه کړي دا وینه د دغه وطن په سر تویېدي او کومه او خلکه که چېرې میر دا یایي چې دغه دا د پیرمله خانه ماله قبیله مشر قبیله دا د خالي قربانۍ ورکوي دغه تورسری را کونډې کړي دغه بچون ته احتمال کړي میر دا نورو ته موشه کړي دا خو مو ته ډېره دایسي ښکاري شي لږ میر نه ورکوي دا کوم وعده وکړستی چې میر وشي دا قبیله هم یو پښتون نه پرېږدي دا لوس ورته چکې را خلک یې ویني دا قبیله وشي ته خو ټول پښتون قوم ورسره دی
نور خدای دا وطن آباد لري ای وطن په سار شه د میژ بینه ستر وړي کوي کې ماته میژ غونډ ورته تیاری عارف په هغه ریاست لري دی چې میژ خوښه کړی او چې امن غوړي دا د میژ د څه خوښه کړی ریاست لري دی دا لیار چې میژ بل خورا باندې خپلواک او پر امن ژوند غوړي په دغه باندې میژه په هیڅ صورت کمپرومایز نه کوي ریپیو په دا وطني نقشه خلک مخلي په یمان سره چې عارف تعلیق راوخستی په نور نه مې ډېرې ورکولی په د ریپې نه وخستې ویلې نه وخستلې د بنګلې نه وخستلې ویلې نه وخستلې غونډ خالي خوښوي ایا دا خلک لیونی شوی و نه و لیونی شوی په تو یې کومه زړه بده ته یې نه پرېښولې تو سره یې تو پاړلی و وینې پیو کړلې چې کله دغې فوج په دا خوره د طالب راج رواست اول د فاروق شهید کو ځکه چې فاروق ژوندی وای بیا راج نه شو کړلی بیا داسې په رسا تر عارف پر نن دا معامله د ده د خورې دو دا معامله د دغه وطن دو دا د میژه توس مشترک دی دا ګوښه د دغې قبیلې نه دی دغه قربانۍ و مشترکې وي خدای یم خوښ ولره مونږ و ډېرې کیسې په جلدي کښې یا په بیړه کښې یا د عارف ګونه سړی مقصد تایستی په دغې په وجه پوته شوي وي بیا یوه کیسه را کیسه بیا هم خبرې کوي بیا هم په دا کیسه ډاګېږي دا کیسه پرشوینکې نه دو یو دای نه میژ چې څومره شهیدون شوي دی دا یو نه معاف کوونکی دی نه پرشوینکی دی ځون ته یوسف زیاتوي میژو کمزوري وي خو تر څو پر ټول دا عمر نه وي ټول عمر دا چانه نه وي یوارس کېدای شي وشمېږي زوراوار وخت په چکر څه وشمېږي چې یو ور نسکور شي په هغه نه بعد بیا دا کوم یوسف نه درته غوړي بیا د غازي بیا د وایي بیا د پورې وایي ځون په وخت زوړی ځکه ځون په وخت زوړی دا قوم تکشنه وه دا خورا د دغه خلکو د مختلف زوراور دروغی دا خلک کمزوری شمېره نو نه زوراور نشته دی دا کمزوری خلک په خپله خورتیانو ستوي نه یې شی ورډولی نه شي شکست ورکولی دا خلک ته په هېڅ صورت لیار نشته در سره تاریخ یې وکسه تاریخ یې وکسه چې پیرملا خان ملک سردار چې کله انګریز پرې بدل شو دا یې شهید کړ خو دغه کسان شهیدون کړل او بله رده دوره ته ولیدو چې تو ډازینه پرې کړل ها په تو په هغه د فرهاد د لوس کارتس ووته نه یې شي ټیټولی په یوه سرعت درته ټیټېږي نه خدای یم خوښ ولره په کیسه پوهېستی امیږ دی ما ورویستی امیږ په کیسې جذبات یا خوند ما چګاویستی خپل په کیسه پوهې ور وویستی قسم درته کو چې کاغذ چې په میش کېدلی څه ویم در کړی وای چې کامیز پښتو نقشه راولي وای هم دراولي وای د هېڅ ګډ تکلیف هم ور وای په قرآن شریف مې قسم چې میږ په ګوشې ساعت کې را کړی وای نو توس نه بغیر نه کېږي دا د وطن امن راستل د توس په زور کېدلی شي